درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. د چارو د ادارې او شهیدانو معلولینو چارو وزارت سره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې د کارونو د ساده کولو تړونونه لاسلیک کړل. د اسلامي امارت لوړپوړو مسؤلینو په دغه مراسمو کې ګډون کړی و چې د اداري کارونو د چټکتیا او اسانتیا په اړه یې ټینګار وکړ. مسؤلینو وویل چې حکومتي ادارې د ولسونو ته په ښه او اسانه توګه خدمات وړاندې کړي. د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د یو خیریه بنسټ له لوري 1500 کورونو لپاره د پاکو اوبو برابرولو پروګرام پیل شو. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت او خیریه بنسټونو غواړي چې دوی ته د نور عامه او لومړني خدمتونه هم چمتو کړي. د کابل په صنعتي ښارګوټي کې د درملو او سیرومو جوړولو یوه نوې لویه فابریکه جوړه او په فعالیت یې پیل وکړ. د ټي جی ایل فارماسټیکل فابریکې د پرانیستنې په مراسمو کې د اسلامي امارت لوړپوړو مسؤلینو هم ګډون کړی و چې د دغه فابریکې جوړېدل یې د هیواد د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم ګام یاد کړ. له هیواد نه بهر دا چې د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې د عراق په شمال کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې د کردي اغیانو 20 پټنځایونه له منځه وړي. دغه عملیات په انقره کې د پروني برید په غبرګون کې شوي چې کورد کارګر ګوند یې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په میدان وردګ ولایت کې د پهلوانۍ د ولایتي لوبغاړو د انتخاب سیالۍ ترسره شوې. د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې امریت له لوري د پهلوانۍ ولایتي لوبغاړو د انتخاب سیالۍ ترسره شوې چې له 12 ټیمونو څخه 150 لوبغاړو ګډون پکې کړی و. بیا مو الله مل شه.